لا ډېر عمره تږي دي دستا تږي دي دلته د هجر اور سوځلې مهجوران خفه خفه د هجر اور سوځلې مهجوران خفه خفه د هجر اور سوځلې مهجوران خفه خفه ستا مینه کې جانان پریشان خفه خفه ستا مینه کې جانان پریشان خفه خفه ډېر شته دي زولیدلې عاشقان خفه خفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلمانی باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په هدف د الله په اطاعت او عبادت او په دینی اصولو د پایداری او هم د ګناهونو او فتنو په وړاندې د پایداری په اړه وغږیدو. شاید تاسو پوښتنه وکړئ چې څرنګه کولی شو ثابت قدمه اوسو او وغواړو د پایداری او پر هغې د اغیزمنو عواملو عملی کرښې عمومو. نو دا واورئ چې تاسو د بدلون او تغییر هیلهمن یئ، لږ صبر وکړئ. د مطلب له پیلېدو مخکې هغه انځور چې قرآن د بې ثباتي په اړه بیان کړی دی تاسو ته شرحه کوم. په دغې بیلګه کې هغه مهم عوامل او شرایط بیان شوي چې د دین له لارې څخه د ډیرو خلکو د بیلاري سبب ګرځي، او دا چې ولې تل د ثابت قدمو کسانو شمیر لږ دی. یو عمده شی په دې کې بې باوره عبادت دی. یو ځوان دین ته مخه کړي او په ډیر شور او شوق سره د الله لورې ته پر مخ ځي. هغه په دې پوهیږي چې دینداري ډیره ښه ده او د هغه ژوند ته یې معنا ورکړې ده. د هغه زیات شوق کولی شي زیاتو خلکو ته بدلون ورکړي یا کولی شي د ټولنې په زیاتو کسانو اغیز وکړي. مګر د لارې په لومړیو کې هغه له ښویېدنې سره مخ کیږي یا داسې مسائل رامنځته کیږي چې له دین څخه د هغه د لرې کېدو سبب ګرځي. په دې ډول چې یو دینداره کس د هغه په حق کې خطا ترسره کوي او هغه ځان ته وایي دا لا دینداره دی. آیا تاسو دغسې خبرې په خپله اورېدلې نه دي؟ په پوره افسوس سره باید ووایم چې موږ دغه خبرې د ډېرو زیاتو خلکو له خولې نه اورېدلي چې خپله ښه دینداره دی، خو چې کله یو بل دینداره کس د ده په حق کې خطا ترسره کړي نو دا وایي چې دا لا دینداره دی چې دا څو کوي، زه د دینداري نه ګرځم. دا بې باوره عبادت دی. یا ښایي د هغه قیمتي او نوي بوټونه چا په مسجد کې غلا کړي وي. په دې کار سره سړی له دین څخه تښتي او وایي له دیندارانو سره تعامل او له مسلمانانو سره ناسته څرنګه چې ګمان کوم نه ده. یا شاید تاسو اوریدلی وي چې ځینې وایي په ظاهره له یو دینداره سړي سره چې د دینداري ادعا یې کوله څه موده آشنا وم، د هغه چلند او سلوک له هغو کسانو سره چې له دین څخه لرې دي هیڅ توپیر نه درلود او له هغه مهال څخه تر اوسه نور له دین او دینداري سره کومه علاقه نه لرل. باید دغو کسانو ته وویل شي چې د خلکو د چلند په خاطر هیڅکله د دین په لاره کې له تګ څخه ډډه مه کوئ او ځان ته شک مه پیدا کوئ. ځکه آیا په ظاهره د دینداره خلکو د یو کس یا یوې وړې ډلې چلند د دغه ستر دین د پرېښودلو لامل ګرځېدلی شي چې تاسو دین پرېږدئ؟ نه، هیڅکله داسې نه ده. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایلی دي خلک د حق په معیار سره وسنجوئ، نه حق د کسانو د چلند پر بنسټ.
یعنی تاسو باید د انسانانو اخلاق او کړه وړه د حق او دین پر بنسټ وسنجوئ او دا دین دی چې د انسانانو حقوق او کارونه ښودلي دي او نیک له بد څخه جلا کوي. مګر په پوره افسوس سره څرنګه مو چې وویل زیاتره خلک د دغه امر پر خلاف عمل کوي. ټول هغه کسان چې د ثبات له لارې څخه لرې شوي دي د خطاب وړ ګرځولي او هغوی د هغوی له غلط کار څخه خبروي. الله رب العزت په صورت حج کې 11 آیت کې فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او په خلکو کې څوک داسې دي چې په څنګ باندې په اورېدو سره د الله رب العزت بندگی کوي که ګټه یې ترلاسه شوه نو پرې ډاډه شو او چې کوم کړاو پرې راغی نو پر بل مخ راوګرځېد د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم دغه د څرګنده خساره او څرګنده تاوان. آیا غور مو وکړو چې د دنیا او آخرت زیانمنتیا د دغسې کسانو په برخه ده نو خپله دنیا او آخرت د غیر معصومو انسانانو د خطاګانو په خاطر مه ورانوئ او د کسانو د چلند په خاطر له دین او عبادت څخه لاس مه اخلئ. فکر وکړئ یو سړی د الله رب العزت لورې ته مخه کړې ده او خپلو عبادتونو دعاګانو او زاریو کې زیادښت راولي ځکه چې له الله څخه غواړي څو د هغه کارونه تیار او برابر کړي. دغسې کس یا په کوم مهم امتحان کې برخه اخلي یا واده کوي یا دا چې غواړي الله هغه ته زیاته شتمنۍ او زیات مال ورکړي. الله رب العزت د خپل بخونکي صفت پر بنسټ د هغه اړتیا پوره کوي او څه چې غواړي الله هغه ورکوي. مګر هغه کس چې کله خپلو غوښتنو ته ورسیږي په تدریج سره له عبادتونو سره خپله اړیکه سستوي او په دنیایي کارونو باندې د بوختیا له امله د دین په لاره کې خپله پایداري له لاسه ورکوي. فکر وکړئ د مخکیني کس له ورته کار سره یو بل کس غواړي یو شي ته ورسیږي نو له الله سره ژمنه کوي چې هر کله خپلې غوښتنې ته ورسیږي خپل عبادتونه زیاتوي له ګناهونو څخه لاس اخلي او په دینداري ټینګ پاتې کیږي. مګر کله چې خپلې هیلې ته ورسیږي له الله سره خپله ژمنه هیروي. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه باندې په سورت توبه کې فرمایي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. له دوی نه ځینې داسې هم دي چې هغو له الله سره ژمنه کړې وه که الله رب العزت په خپل فضل سره په موږ لورینه وکړه نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله به شو. خو کله چې الله رب العزت په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپلې ژمنې څخه داسې وګرځېدل چې پر هغې پروا قدرې نشته. نتیجه دا راووتله چې د هغوی د دې بدلوزي له امله چې له الله سره وکړه او د هغو دروغو له امله چې هغوی یې وایي الله د هغوی په زړونو کې نفاق واچوه چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغې پسې تګ پرې نږدي. په واقعیت کې ډیر بد تصویر دی. په دغه ډله کې له شمیرلو څخه لرې اوسئ. هوښیار اوسئ چې له الله رب العزت سره په خپله وعده کې دروغ ونه وایي څو خدای مو کړه په دغسې نفاق کې اخته نشئ. فکر وکړئ یو کس د الله لورې ته مخ کړي او د دیني کارونو ترسره کولو ته ډیر عجیبه شور او شوق پیدا کوي. له خپلې دینداري څخه ډیر خوشحاله دی او هر وخت له خلکو سره د دین په اړه خبرې کوي. مګر یوې ډلې له هغه څخه مخ اړولی دی او د هغه په ځورېدو لاس پورې کوي. کله کله ان د خپلو ملګرو لخوا مسخره شوی یا د خپلو نږدې دوستانو لخوا تر فشار لاندې راځي په همدې خاطر له خپلې دینداري څخه لاس اخلي او خپل ثبات لاسه ورکوي. یا هغه خور چې د حجاب په کولو پابنده ده
مګر د شاوخوا ملګرو او دوستانو د آزار او زورولو له امله خپل ثبات او پایداري په تدریج سره له لاسه ورکوي. باید له دغسې کسانو څخه وپوښتل شي چې په خپل ایمان کې تر څومره اندازې رښتینې دي. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه په سورت عنکبوت کې فرمایي: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله رب العزت باندې ایمان راوړ، خو کله چې هغه د الله په معامله کې وځورول شو نو هغه د خلکو لخوا اچول شوې ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. آیا دغسې ستومانه سړي دا هیر کړي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو د بلنې په لاره کې څومره ځورېدنې زغملې دي او د هغه ټول آزار او کړاو برعکس چې د مخالفینو له لاسه یې لیدلو هیڅ کله په هغه محبت او شوق کې کمښت رانغی چې د الله د دین او د خلکو د دعوت په تړاو یې درلود. او هر وخت یې فرمایل ای پروردګاره زما قوم وبخه ځکه چې هغوی ناپوه دي. بیا خپل کار بیرته په پاک زړه او ټینګ هوډ سره پیلوه. د بېثباتي بیلګه دا ده چې سړی وروسته له کلونو دینداري او عبادت څخه په خپل وجود کې د ایمان خوږوالی درک نه کړي او عبادت ورته ستومانوونکی وي. د دغسې کس لپاره عبادت په عبادت یعنی په تکراري عمل بدل شوی او د هغه په ترسره کولو کې هیڅ خوند نه ترلاسه کوي. په واقعیت کې د عبادت روح چې خوځنده او خوشحالوونکی دی په دغه ډول کسانو کې شتون نه لري. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه فرمایي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه ویلی شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نشي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و، بیا چې یوه اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اوس باید موږ او تاسو له ځانه پوښتنه وکړو چې موږ څرنګه یو؟ زموږ خشوع او خضوع چیرته ده؟ آیا د دې وخت را رسېدلی نه دی چې زموږ زړونه هم په لرزه راشي او د الله رب العزت په وړاندې خاشع او عاجزه اوسو؟ نو هیڅکله د خلکو د بد عمل لپاره د خپل ثبات او استقامت له لاسه مه ورکوئ. تاسو دینداره یاستئ، په دیني اصولو او احکامو باندې پابند یاستئ چې کله د یو بل دینداره نه تاسو بد عمل وینئ نو د هغه بد عمل دی د دې لامل نشي چې تاسو په خپله دینداري او ثبات له لاسه ورکړئ. یا کله چې تاسو جماعت ته ځئ او په جماعت کې د ستاسو قیمتي بوټونه څوک غلا کوي وړي نو تاسو به دا نه وایئ چې مسلماني داسې وي چې تاسو هم د خپل ثبات او استقامت له لاسه ورکړئ نور جماعت ته مه ځئ. ځکه چې اسلام په خلکو باندې نه پیژندل کیږي بلکې خلک په اسلام باندې پیژندل کیږي. الله دې موږ ته ثبات او استقامت را په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دستا تګې دیدن ته لا ډېر عمره تګې دې دستا تګې دیدن ته د هجر اور سوځلې مهجوران خفه خفه د هجر اور سوځلې مهجوران خفه خفه د هجر اور سوځلې مهجوران خفه خفه ستا مینه کې جانانه پریشان خفه خفه ستا مینه کې جانانه پریشان خفه خفه ډېر شته دې ځورېدلې عاشق. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د بې ثباتي بله بیلګه هغه کس دی چې په ډیره مینه یې د الله لورې ته مخ اړولی او په مختلفو مسائلو کې له اسلام او مسلمانانو څخه دفاع کوي، مګر څه موده وروسته د هغو سختیو او ستونزو له امله چې په هغې لاره کې هغه ته رسېدلي له عمل څخه لاس اخلي، شور او شوق یې په سړښت او سستي بدلیږي او د ستونزو په وړاندې له ځان څخه هیڅ صبر نه ښیي.
الله رب العزت په صورت آل عمران کې فرمای ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه ده معلومه کړې، یعنی دا ازمیښت نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لاره کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. د بېثباتي لپاره مخکینی مثال ته ورته بله بیلګه هغه کس دی چې په چټکي سره یې د الله خواته مخ کړی او د دین په لاره کې زیار باسي، مګر څه موده وروسته د ژوند ستونزې او دنیایي غوښتنې هغه د دین له لارې څخه بېلارې کوي او د هغه د فکر او همت لوړتیا راکموي. الله رب العزت په صورت توبه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ای مؤمنانو پر تاسې څه شوي دي چې کله تاسې ته د الله په لاره کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسې په ځمکه درانده کښېناستلی؟ آیا تاسې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی؟ که داسې ده نو تاسې ته دې معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه دا ټول وسایل به په آخرت کې ډیر لږ راووځي. څومره سخته ملامتیا چې عین زړونه په لرزه راولي. د هغو کسانو لپاره سخته رټنه ده چې څه موده یې د ایمان لار وهلې او بیا پرته له پایداري درېدلي دي یا خدای مو کړه لارې بدل کړې ده او د هغې په برعکس لار روان دي. شاید تاسو پوښتنه وکړئ چې څرنګه کولی شو ثابت قدمه اوسو. باید ووایم چې په واقعیت کې په څو شمیرلو ټکو کې د ثبات او پایداري د عواملو او سببونو بیانول ډیر سخت کار دی. نه پوهیږم له کومه یې پیل کړم او څرنګه هغه وړاندې کړم. غوره ده د لارې له پیل څخه خبرې وکړم. لومړی لازمه ده چې د اسلام له دین څخه سم او بشپړ فهم ولرو څو د کمزوري، خطا او له تک څخه د ګرځېدو ښکار نشو او د هغه څه ارزښت په سمه توګه وپیژنو چې غوره کړي مو دي. دویم، د ثابت قدمو نیکانو په ځانګړي ډول د الله د پیغمبرانو د سیرت لوستل دي. د لوړ همت، ټینګ هوډ او د روښانه فکرونو د خاوندانو کیسې او په دې منځ کې په ځانګړي ډول د الله رب العزت د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ډیر اغیزمن دی. الله رب العزت دغه مهم ټکی د هود صورت په 120 آیت کې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یاد کړی او فرمایي وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. او ای محمده، دا د پیغمبرانو کیسې چې موږ یې تا ته اورو دا هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو. په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شه. دریم، د الله زیات ذکر کول. په ځانګړي ډول هر وخت د کلمې طیبې لا اله الا الله ویل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل ایمانونه تازه کړئ. رسول الله ته ویل کیږي ای د الله رسوله څرنګه خپل ایمانونه تازه کړو؟ محمد رسول الله فرمایي لا اله الا الله زیات ووایئ. د هغو کسانو لپاره چې د ایمان حلاوت یې درکړی نه دی، د ایمان شیریني یې درکړې نه ده او په ځان کې پایداري نه ویني، د ذکر مسئله ډیره مهمه او اغیزمنه ده. څلورم، صبر. هیڅکله د پایداري د پایلې په ترلاسه کولو کې بیړه مه کوئ. الله رب العزت فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة. په صبر او لمانځه سره کومک له الله رب العزت نه وغواړئ تر څو چې تاسو قوي او دوامداره صبر په ځان کې پیدا نه کړئ، ثبات او پایداري ته به ونه رسیږئ. پنځم، د عبادت زیاتوالی او د مستحباتو ترسره کول. په ځانګړي ډول د تهجد لمونځ کول او د قرآن لوستل چې ستاسو په زړه، روح او فکر د هدایت د رڼا د پریوتو باعث ګرځي او د ګمراهي له تیارو څخه نجات پیدا کوئ. شپږم، له غرور څخه لرېوالی او ځان ساتنه. هیڅکله ځان ته مه مغروره کیږئ ځکه چې غرور د دینداري آفت دی
او مغروره کس د الله له مهرباني او نعمت څخه ځان بې برخې کوي، لکه څرنګه چې قارون د همدې ښکار شو. الله رب العزت د هغه له خولې وایي په صورت قصص کې قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. کله چې موسی علیه السلام د هغه د مال نه د الله رب العزت حق واړي، هغه وایي دا هر څه ماته د هغه علم په اساس راکړي شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې باندې پوه نه و چې الله رب العزت له ده څخه مخکې ډیر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته شتمنۍ درلودله، له مجرمانو څخه خو د هغو د ګناه پوښتنه نه کیږي. پام وکړئ درنو اوریدونکو، هر څه مو چې وویل هغه له ایمانی او عقیدتي کارونو څخه دي، نو څرنګه نامسلمانه خلک پایداره او ثابت قدمه دي. د بیلګې په توګه به زه تاسو ته ووایم چې ګاندي ډیر عجیبه ثبات درلود او څه چې غوښتل هغه ته ورسید، برعکس د دې چې د باطل پیرو و او په اسلامي عقیده نه و. د دې مطلب څرګندونه دا ده چې دغسې کسان په خپل مادي ژوند کې د هدف لرونکي دي، شپه او ورځ یې هغه په پام کې ساتلی چې همدا مهم عامل د دې سبب شوی څو وکړی شي پر ستونزو برلاسې شي او ترخه ځان ته خواږه کړي. بل ټکی چې په دې اړه مهم دی هغه احترام او درناوی دی چې دغسې کسان د ځان په اړه لري او نفساني بدیو او سپکو کارونو ته هیڅ زړه نه کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته ثبات او استقامت را په برخه کړي او هغه عمل چې د بې ثباتي او بې پایداري لامل ګرځي الله رب العزت دې هغه زموږ نه لرې کړي تر څو چې په دین باندې ثبات او استقامت ولرو. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د هجر ارسا ظالمه جران خفا خفا د هجر ارسا ظالمه جران خفا خفا ستامینه کی جانان پریشان خفا خفا ستامینه کی جانان پریشان خفا خفا